درنو اوردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشي هلمند يم چې روغ او جوړ بیاست او د همدې هیلې په تردلو سره د به هم تاسو ته د تور انجلۍ په نوم د ناول درېمه برخه دراوړم. هیله ده چې خوښه مو شي. خو مخکې تر دې غواړم تاسو ته لومړی د تیرې برخې د پای د شیبو څو خبرې ځکه درواوړم څو مو تیره برخه هم در په یاد شي. وښي ورته بالاخره خار ته ورسېدو. خان پلار ته ویل چې ډاکټر صاحب زه دې رسوم، خو د روزالدین ممیز به تر منډي پورې یوسو، هماغسې به ته هم تر دواخانې ورسوم. پلار مې ورته ویل ډېره به ښه شي، خدای دې ونازوه. خان کاکا د خدای ژوندی لري سخي سړی و. خدای شته پلار به مې ډېر نازاوه. د دواخانې مخې ته یې ښکته کړو. د پلار شاګرد هم د دواخانې مخې ته ولاړ و. پلار مې کلیګانې ورکړې او ورته ویل چې بشرمله زویه ته تر هغه وخته دواخانه خلاصه کړه، یو داسې خړ ډګروالي شی هم راته راوړه، زه دوی رسوم بیرته راځم. اډې ته یې بوتلو. سلطان خولۍ په سټ کې ایښې وه. د پلار په لیدو یې خوله چینګه شوه. ویې ویل ډاکټر صاحب والله بالله یادېدې مې ښه شوه چې ومې لیدې. پلار مې ګرم روغبړ ورسره وکړه. ورته ویل چې سلطانه وروره دوی به در سره ورسوي او دا اخوندزاده د کور مخې ته به یې ښکته کړي. سلطان وویل شل وارې، خو که خور نه په تکلیف کېږي زما نوبت یو څه ناوخته دی. پلار مې مور ته وکتل. مور وویل نه څه تکلیف دی، تر هغه چې بیا تر کوره په پښو ځو ښه ده منتظر به شو، دا خپل سړی دی. سلطان د زاړه شنه پالانکوچ دروازه خلاصه کړه او موږ یې په شاتني سیټ کې کېناستو. پلار مې شیبه وروسته 2 پیالې ترموز او کیک راغستې ول. ویې ویل تاسې سهار چا ونه څښه، تر هغو چې ځئ دا وڅښئ. په ترموز او پیالو پسې وروسته هلک راځي، سلام کوئ، خدای مو مل شه. د کلي موټر دی، ته به وایې په غوجله کې ناست یم. د موټر له ډالې څخه د موږانو ډډوز لټېدې. بالاخره موټر یې تر سپږمو ډکړی و. سلطان غږ کړ څوک خو به پاتې شوي نه وي؟ ټولو وویل نه انشاءالله، که وي هم نور نو په سر راکې نه وي، که څه بله ځه په خیر. خیر له ټولو یادو مشکلاتو سره ماغه سفر و چې راوروسته مې د خوښې په شیانو کې یو هم د موټر اوږد سفر اضافه شو. نو ته ټوله لار به مې څه خیالي ماڼۍ نه وي جوړې کړي. بله درنو اوریدونکو وموریدل چې له ټولو یادو مشکلاتو سره هماغه سفر و چې راوروسته مې د خوښې په شیانو کې یو هم د موټر اوږد سفر اضافه شو. نو ته وایې چې دا ټوله لار به مې په خیال کې څومره ماڼۍ جوړې کړې وي. تر همدې ځایه مو تیره برخه اورېدلې وه. اوس هم غوږ شئ د ناول د درېمې برخې اورېدو ته. خیر لا مې خیال پلو بشپړ شوی نه و چې د هدیرې څنګ ته له کنډوالې دیوال سره راتاوېدو سره سم سلطان پر ویاله ولاړ و. وړو نجونو او هلکانو ته یې حیران وکړ او راغږ یې کړ چې خورې د ماما کور د هماغه ده، نږدې دی، موټر دروند دی او دلته د مماخیلو اوبه په خام لښتي راسمې کړي دي، بند نشي، که خوښه مو وي نو تاسې به دلته ښکته کړم. مور مې سوکه راته وویل. ورته ووایه چې صحیح ده. ما ورته ویل سمه ده سلطان ماما، خو پلار مې درته ویل چې دوی به د کور مخې ته ښکته کړي. لکه جاندارۍ مې خوند ورکړ. له خوږې مسکا سره وویل چې هو خورې ګوله، خو هغه ته مه وایه چې بیا والله که ځان ځینې خلاص کم. د لښتي هماغه غاړې ته هماغه نږدې دی د ماما کور ده. له موټره راښکته شو. 2 بډې غوټې ما او کومه چې درنه وه هغه مې مور ورسره واخیسته او د کور په لوري روان شو. کور ته ننوتلو. ماما په غټ سوری کې کرلیو سبزیو ته اوبه ورکولې. د خپلې خور په لیدو خوشحاله شو. ماموی ته یې ورغږ کړل الۍ وګورئ څوک راغلي دي. ټول ښه راغلاست د سوری ته راغلل. تر پوښتنې وروسته مې ماموی له مور څخه چادري واخیسته او کوټې ته لاړه. تر چای څښلو وروسته یې سمدستي ډوډۍ راواخیسته. نږدې 1 بجې به وه. ماما مې مور ته وویل چې ته به ستړې شوې یې، ورشه سترګه پټه کړه لږه به ارامه شي. مور مې ورته وویل ښه ده، خو اول به لمونځ وکړم. لمونځ مو وکړ او ویده شو. د ماما کره بیا د اخوندزاده پاتې شوي وه. چا د هغه له اجازې پرته اته ډوډۍ هم نه شوی خوړلی. خو زما په ورتګ سره به حد اقل د ماما کشر زوی د خپلواکۍ احساس کاوه، ځکه ما به چې هر څه کول ماما به له دې ویرې چې خوري خفه نه شي هېڅ به هم نه راته ویل.
د کوټو شاته کوشن کې د پریوتو ښه سوړ ځای وو. ستړی وم، ژر بیده شوی وم. ماسپښین مې د ماما لور راغله، غږ را باندې وکړ چې راپورته شئ، چای په چوتره کې تیار ایښی. اوس بل الله راځي چې بیا کنځاوې درته کوي. بل الله نو سم تندر و، ټولو به یې له شره امان غوښت. زه او بشیر هم را کېناستو، لاړو چوترې ته، ټول چای ته ناست وو. زه مې د مور څنګ ته کېناستم. بل الله چې علاقې کې هم ساری نه درلود. د مور له مخه به یې داسې چلن را سره کوو، تا به ویل که امدا ماما دی، خو داسې نه وو. په هغه باندې هېڅ ښه نه لګېدم. یو څه زه شوخ وم او یو څه دی اخوندزاده وو. د ځان څنګ ته یې توشکه په لاس وټپوله. ویلې هله خورې دلته راشه، زما څنګ ته کېنه. ورغلم، تر څنګ یې کېناستم. ښځې بیا د دنیا له 4 کونجه سره ګډې وي. بل اله هم غوږ نیولی و. په ځینو هغو به یې کوم نظر هم ورکاوه او په ځینو به یې یوازې دومره وویل چې شکر دی چې مسلمانان یو. نږدې تر مازدیګره چای ته ناست وو. زه او بشیر راپورته شو، د باندې راووتلو. د دروازې مخې ته یې وړوکی باغ درلود، هماغلته لاړو، اوبه راتلې. بشیر ته مې وویل چې تاسې خو کاریز نه لرئ، دا اوبه له کومه راځي؟ هغه راته وویل زموږ له پورته ماشینه، موږ جنریټر هم اخیستی دی، دومره اسانه چلانیږي. ما ورته وویل رښتیا؟ وی ویل په خدای؟ ما بیا ورته ویل ښه راځه چې چالان یې کړو. وی ویل اوس خو بله لا په چوتره کې دی چې هغه جومات ته لاړ شي، بیا به یې چالان کړو. ما ورته ویل سمه ده، خو راځه چې ویې ګورو. وی ویل نه بله لا کنځاوې کوي، بیا به وروسته ورشو. ما وویل ښه نو راځه، کور کې نو چې کله دی ووت ور به شو. راغلو، چوتره کې کېناستو. په دې وخت کې دروازه وټکېده. بل اله بشیر ته ویل چې ورشه وګوره چې دا څوک دي. هغه په منډه ورغی او راغی. بل اله ته ویل چې میراجان دی، تا غواړي. په غوسه یې وویل ښه د میرجان پلاره، په کاکا دې خوله ماتېږي. بل اله وروت او موږ دواړه د کلا په کونج کې جوړ شوي ګراج ته ننوتو. جنریټر لکه مقدس کتاب په 2 جامو کې پټ ایښی و. ژر ژر مو له جامو راویست. بشیر 2-3 انډله ووهل، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما ورته ویل چې ته صبر چې زه یې چالان کړم. په 2یم انډل مې ماشین چالان کړو. ریز یې ډیر و. څو چې مې ریز پیدا کاوه، بشیر له دروازې راغږ کړل. حاله چې بل اله راغی. بل اله نو په کوم غضب د دروازې له خوا منډه راخیستې وه، ته به وایې ټانګونو را د مخې کړی دی. بشیر د چوتري او ما د باندې منډه کړه. ما ځان خلاص کړل، خو په راتګ سره مې بشیر ته د بل اله جانانه وهل ډالۍ کړل. بیچاره یې داسې وډباوه چې چغې آن د کلا شاته راتلې. اوس نو کوم نر کور ته تلای شوی. زه د بل اله په کیسه کې نه وم، خو خپل بل اله تر اخوندزاده بیا ډېر وهل راکول. مور مې یادوم، هغې به په اسې وړې غلطي څرمن رانه ایسته، خو تر اوسه لا خبره نه وه چې بل اله په څه غوسه دی. د کلا له کونجې یو وارې سر را اوږد کړم، خو هېڅوک هم نه ښکاري. زړه مې دی د کور خواته رایشم، خو له رژېږېدو سره سم بل اله د کلا تر کونج را بدل شو. ما ځان پټ کړ او د کلا پورته لارې ماشین خواته مې منډه کړه. چې شاته مې راوکتل، هېڅ خبره نه وه. بل اله جومات ته تللی و. تر ماسپښینه پټ وم. ځان سره مې د خپل کړي کار او کور کې د وضعیت په اړه رنګارنګ قضاوتونه کول. ښه ولې ضرورت یې څه و چې ماشین مې چلانه و. په همدې سوچونو کې وم چې د ولسوالۍ او ولایت ترمنځ له پراته سړکه موټر د کلي خواته را بدل شو. موټر سپین دی، خو اصلا تمه نشم کولی چې دا د هغوی وي. په ځیر ځیر مې موټر ګام په ګام تر کلي را بدرګه کړ. خو موټر د ولاړې غټې کلا تر څنګ تیر شو او د کلي منځ ته لاړ. ځان ته مې خندا راغله، لکه لیونی هر سورګیری ملا شاګل بولم. د مازدیګر لمونځ مې وکړ او لومړی ځل و چې په دعا کې مې له خدایه د تورې نجلۍ غوښتل پیل کړل. څو شېبې لا د لمانځه پر ځای ناست وم، خو دا مې ښه وبلله چې د وضعیت د ارزولو لپاره د کلا تر مخې لاړ شم. له لارې مې پر بشیر سترګې ولګېدې. ور روان شوم. چې نږدې شوم، د ده مڼه په لاس کې وه، غټ غټ خپونه یې ترې کول، خو سرسري وضعیت یې ښه نه ښکارېده، لکه دی هم دا وهل له مان ګیري. غږ مې ورباندې وکړ، بشیره ولې ووهلې؟ بشیر سوړ ځواب راکړ، ویلې چې ولې مو ماشین چالان کړ؟ ما ورته ویل نو څه خو چالان مو کړ، په دې کې څه خبره ده؟ سخت بخیل دی په خدای. له همدې سره د کلي هدیرې څنګ ته له کنډواله دیواله موټر را بدل شو. د موټر مخ د لویدیځ لوري ته و. پک سړی مې له لرې وپېژاند او یو ځل بیا معجزه وشوه. دا ځل نو هغه یوازې زما دنیا نه وه، بلکې د هغې راتګ سره که مې خدای مکړه مړی هم کړی وای، د چا کیسه کې نه وم. خو په لومړي ځل یې تر حد ډېر حیران کړم. بشیر ته مې ویل چې هغه د توړۍ هم راغله. هغه جالب راته وکتل. ویل کومه توړۍ؟ ما ورته ویل د کندهار توړۍ. څو ورځې مخکې زموږ کره راغلې وه. زما او بشیر مکالمه لا نه وه خلاصه شوې چې موټر زموږ مخې ته ودرېد. همدا موقع وه چې د مور له وهلو مې ځان خلاص کړی وای. بشیر ته مې ویل چې زه چې په ماموی دو مې زیری وکړو. بشیر د همدې خبرې سره له مڼې غټ خپ وکړ او منډه یې کړه. اسماعیل ماما د موټر شیشه ښکته کړه. په خندا یې ویل چې هغه هلک دې ولې وویراوه؟ ما ویل نه ویرولای مې نه دی. ما ورته ویل چې زه پر دوی زیری کوم.
د منډه کړه شاتني سیټ ته اشاره وکړه بیبل کینه چوکۍ ته می وکتل تور انجلي غاخونه سپین کړل د سلام په دود لاس را جګ کړ ما اسماعیل ماما ته وویل چې نه تاسو درځي ز سوکه پس درځم لامدې سره ماموي هم له دروازې راووت او له شای د کور ټوري خځې اسماعیل موټر روان کړ او زه له زړه نازړه پس روان شوم نه پوهېږم ولې می ټولي ښېګڼې او خپل خبخت تور انجلي څخه انګریل دوی ټول له موټره ښکته شول دا ځل د تور انجلي په ګډون ټولو مناسب کالي اغوستي وو ټول ننوتل بشیر او مشر ورور دروازه خلاصه کړه موټر ننوت او زام کور ته پسې ننوتلم دوی ټول چوتره کې کېناستل ورغلم له ټولو سره مې پوښتنه وکړه ټولو مې نوم واخیست خو مازدیګرني کار مې د افتخار منظرو ته پرې نه ښودلم د مور په ګډون تقریبا ټولو بد راته کتل لکه خدای نه خواسته مړی چې مې کړی وي په شورت کې کېناستم ماښام لمانځه وروسته خو بلاله هم کور ته راځي او تر ټولو بده خو لا دا ده چې هغه کله د چا خیال ساتي د دوی ټولو له مخه به مې سپک سپاند کړي خیر له دوی ټولو څنګ ته په همدې چورتونو کې غرق ناست وم بد عادت مې درلود چې لیک به تر فشار باندې راغلم ژړا به راتلله ښه مې وبلله چې ژړا کوټې ته ورسوم لاړم او د بابا کوټې ته ننوتم هغه یو څه بېغمه وه هلته ښه ډېر وخت ناست وم وروسته بشیر راغی هغه خو وهل خوړلي وو خپله هم چندان خبرو ته زړه نه کېده خو ښکارېده چې رانه خفه دی ما سره یوازې همدا اندېښنه نه وه زما پر یوازې او خفه کېناستو د تور انجلۍ بې تفاوته پاتې کېدو نور هم زور راکاوه ستونی مې راډک شوی و چې په چوتره کې د ماما غږ شو شیبه وروسته د کوټې دروازه وچونګېده زړه مې تر تلو تیر شو خو تور انجلۍ ورچوله کړ او راویې کتل هېڅ غبرګون مې ونه ښود دا کوټې ته راننوت او نږدې راته کېناسته په ځیر یې راته وکتل او زما د توقع مطابق یې وویل چې حشمته ته ولې خفه یې غږ مې ونه کړ خو پوه شوم زړه یې راته بد و ورو یې راته وویل ما ته وګوره یا لکه ته ولې خفه یې ووایه څه خبره ده بشیر ورته وویل چې موږ ماشین چالان کړی و هغه بله لا راغی زه یې ووهلم دی وتښتېد تور انجلۍ وویل نو څه چې ماشین یې چالان کړی دی دا نو څه لویه خبره ده ما ته یې وکتل ویې ویل حشمته ته بیریږي چې تا ته څه ونه وایي که څه سر مې د هو په دود وښوراوه راته ویې ویل بلا پسې یې کړه زه ورته وایم چې د تیلو پیسې درکوم بس دی مه خفه کېږه ته په خپل کور کې څومره ښه هلک وې غم یې مه کوه زه در سره یم د تور انجلۍ ټولې خبرې راته شات او شیدې وي خو دې خبرې داسې احساس راکړل لکه دنیا یې چې ماته راکړې وي مغرور یې هم کړم له قوته ډک سل زړونه یې راکړل زړه مې غوښتل غېږ کې ونیسم په تندي یې ښکل کړم او ورته ووایم چې مینه در سره لرم ښکلې او پر انرژي مسکا یې وکړه ویې ویل نو تا ماشین څه په بلا وهه ما ورته وویل خوند یې راکړ ده ویل چې اسانه چلانېږي ما کله ماشین نه و چلان کړی څه خبر وم چې دا سړی دومره بخیل دی په خندا یې راته وویل هی ته هم چې څه کارونه نه کوې زموږ کره راشه هر ورځ یې چلانوه لمدې سره سمې د ماما د مشر لور غږ راغی ویې ویل راځئ ډوډۍ ته پورته کېده تر لاس یې ونیولم راځه ځو ډوډۍ به وخورو بیا به ستاسې د کور غوندې د باندې کېنو کیسې به سره وکړو د لاس کشش یې و ګنې والله که دې په تراکتور هم راکش کړی وای د دهلیز په وره کې مې زړه نازړه ورته ویل چې لاس مې پرېږده ماما ډېر خوشک دی بیا خوشې ښکنځلې کوي برګ یې راته وکتل ویې ویل درته مې ونه ویل چې اوس زه در سره یم یو ځای راووتو ماما سور او شین راته وړي خو تور انجلۍ بله لا نه ده پېژندلی د توړۍ څنګ ته کېناستو دې خپلې مور ته ویل چې د حشمت بېشره هلته یوازې ناست و ویلې بله لا مې وهي یوازې ماشین یې چلان کړی دی دا څنګه خلک دي مور یې خبره ونیوه ما ته ویل چې رښتیا څه دې کړي زویه که بله لا ژر خبرې واخیستې د فلاني زوی خو نن زه په 2 روپۍ کړم توړۍ وویل الله خدای دې نه کوي ولې بله لا خبرو ته دوام ورکړ ویې ویل کله چې سلیم دوبۍ ته تلو نو یو جنریټر یې واخیست هغه م ګلاولاکه استعمال کړی مې وي په ګراج کې یې ایښی دی نن د فلاني اکا زوی پسې راغلی و ویلې میلمانه مو دي موږ وال خراب شوی دی که ستاسې وال راکړئ ما هغه ته وویل چې هغه 15 دقیقې مخکې شیر محمد یوړ دی روان شو چې داسې 2 ګامه یې اخیستل دلته یو زما رمزاده او بل ده ماشین چالان کړ له شرمه مې والله که شاته ورکتلی وي له همدې سره خندا ورغله او ټولو په زوره وخندل وروسته مې مور ته وویل چې مو ورته خاندئ ما ته یې وکتل ارمان چې خپل کور وای بیا دې زه ډېر ښه په مذهب پوهېدم توړۍ تر غمبرې کش کړم ویې ویل خیر دی اوس خو یې کار کړی دی بیا به یې نه کوي که نه زویه که سر مې وښوراوه سوکه مې وویل هو بیا ځل نه کوم ډوډۍ یې راوړه د ماما عادت و چې هر ښه او بد به یې د ډوډۍ پر سر یادول چا ویلي نه دي خو پوهېږم چې اته د خپلو اولادونو به هم ښه نه ځي نه راتلل د شوروا غټه ګوله یې پورته کړه مشره لور یې مخامخ ورته ناسته وه په غوسه یې ورته ویل چې ته انسان یې دېګ ته څوک دومره مالګه ور اچوي نجلۍ جوړه کړې مړۍ خولې ته کړه
راغلی توړۍ ته وکتل په نرمه مسکا خپل پلار ته آرام وکتل ویل کله ډیره ده هغه خبره ونیوله ویل دلیل مو وایه بلا وهلی یو ورځ مې ولا که په خپل زړه ډوډۍ خوړلې وي د یوې خام نه یې سبا بل ورځ به پردي کور ته ځي چې د چا خانه به ور خراب کړي مامي پر ګوله ستونه ټینګ کړ ویل سړی یو خو تم زوړ شوی خو د خبرې ځای دی ونه پیژاند هر ورځ د پرنجونو یو مړی ډوډۍ زهر کړي وي مور می ژر خبره ونیوه ویل بیا کله تروه د وروره د شکر ځای دی داسې ښه یو ځای ناست یو که تروه هم وي پروا نه لري هیڅوک هم چېرته د خوراک دپاره نه ځي کوي هم موږ خو څه پردي نه یو اسماعیل ماما هم لومړی ځل له بل الله سره لیدل جالب ماما ته کتل ویل بیخي نامي شوروا یې پخه کړې ده د ماما مشر لور بله ګوله هم پورته نه کړه او تر اخره یې په کرکجن نظر خپل پلار ته کتل ډوډۍ مو وخوړه بل الله چې فکر کوم دا به لومړی ځل و ټولو یې خبره ناسمه وبلله په غوسه ښکارېده په پښتو یې اوږده د مړو دعا وکړه تیغ یې ویست او اسماعیل ماما ته ویل چې تاسې به ستړي شوي یاست زه ځم جومات ته بیا به کیسې کوو ژر یې سپینه لونګۍ تر سر وتړله خپل دوه مشران زامن یې ورسره کړل او لاړل مور مې ماته وکتل ویل خنزیره دا ټول ستا له لاسه ملامت نه دی نن دې په 2 روپۍ کړ ستا غوسه یې هم په همغې بیچاره خالي کړه مامي وویل نه د ده څه ګناه ده عادت یې دی دا نجونې خوارانې تر 2 سینګو راوستې دي هر ورځ مو همدا حال وي ورسره پورته شوم د بابا کوټه کې مې لمونځ وکړ او دا ځل مې نو خپل بخت ته مینه ازمایله لکه فال چې ګورم ځان سره مې کلکه ژمنه وکړه څو چې تور نجلۍ نه وي راغلې نه ورځم ښه ډېر منتظر شوم سر مې په دواړو زنګنو ایښی و دروازه خلاصه شوه یو څوک راغلل هیڅ مې ورته ونه کتل تر غوږو یې کش کړم چې ور ومې کتل مور مې وه د تل په څېر راباندې پام و آرام یې راته ویل چې ګوره زویه څوک داسې نه کوي ماما بیچاره دې په سپینه ږیره مغه سړي ته وشرماوه ورته مې وویل چې ما خو نه دی چالان کړی خو بشیر خپله چالان کړ زما کله زده و ویل دروغ مه وایه زویه هغه ویل چې ده چالان کړ دروغ وایي ما ویل مورې قسم دی که ما چالان کړی وي ویل خیر ده اوس خو دې بد کړي دي بیا داسې ونه کړې که په هماغه لحظه په لاس راغلی وای نو غوښې مې درشکولې عاجزي مې غوره وبلله په ماتو الفاظو مې ورته ویل چې والله که ما بیخي چالان کړی وي خبره یې راغوڅه کړه ویل څنګ ته کښېنه جاینماز را پرېږده مور مې پر وهلو صرفه نه کوله خو دا ځل یې په کراره ځکه زما د پوهولو کوښښ وکړ چې یو خو دې ته هم زما عادت معلوم و چې که غوسه راته وکړي نو تر هغې به ورته ژاړم څو مې چې تګ ته مجبوره کړي نه وي او بله دا چې د میلمنو له مخې به یې هم په هیڅ صورت څه نه راته ویل لا هم منتظر یم مور لمونځ خلاص کړه او راته ویل چې هو رښتیا د دې نجلۍ سره هم د ماما دوی له مخې ډېر ښکته پورته مه کېږه ښه درته معلوم دی هغوی خواران ولې ورباندې سپکوي مور مې خبره لا نه وه بشپړه کړې چې دروازه خلاصه شوه تورې نجلۍ تر نیمکښې دروازې راوکتل ویل حشمته دلته رایشه جواب مې ورنه کړ مور ته یې وویل خاله دی لا هم خفه دی هغه چې لا هم د لمانځه په ځای ناسته وه ځان او څلورو خواته یې چوف کړ ویل نه لورې خفه نه دی ما ته یې وکتل او ویل ورشه خو څه مې چې درته وویل له غوږو یې مه باسه د بخت مرغۍ مې شیدې کړې وې له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېدم ژر مې له ځایه جګ شوم او ورغلم چوتره کې چا لمونځ کوه او څوک هم چای ته ناست وو موږ هم څنګ ته کېناستو ما بشیر ته ورغږ کړل تورې نجلۍ وویل چې په هماغه څه کوې هېڅ مې نه خوښېږي دا څه ډول هلاک دی هېڅ خبرې یې زده نه دي ته چې نه وې ما او ژمنې څو ځله ورته ویل چې ورشه حشمت ته ووایه چې راشي برګې راواړولې له ځایه هم نه ښورېده ورته مې وخندل ملامت نه دی پلار یې داسې ووهه لکه ډول دی وویل ای رښتیا دا بل الا دی که څه شی دی څونه بد سړی دی هغه خپله لور یې یوې مړۍ ډوډۍ ته هم پرې نه ښودله هغه خوارکۍ چې موږ راغلي یو کار یې کوو اخر یې یوه ګوله هم ونه خوړه د دې له همدې خبرې سره بشیر او ژمنه دواړه راغلل کېناستو خیر زما د ژوند بهترینې شیبې د تېرېدو په حال کې وي هغه نجلۍ چې له لومړي ځلېدو وروسته یې زما خوب او آرام اخیستی و زما خوب او خیال ګرځېدلې وه زما له څنګه ناسته وه او تر ټولو ښه خو لا دا ده چې دې ته هم له ما پرته بل چا سره ناسته ولاړه خوند نه ورکوي اسمان کې مې سترګې خښې کړې وې کله به مې د تورې نجلۍ سترګو ته وکتل چې حیران یې راته کتل کله یوه خبره وکړي خو زما لکه اروا چې ناسته وي هېڅ په خود کې نه وم ځان د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان احساسوم مغرور کېږم زړه مې کېږي چې ځان ستوری کړم څو تل د دې ښکلې او نایابه نجلۍ پر سر ووسم او کله بیا خابرې چې دا ښکلې راباندې پښې کېږدي په همدې خیالونو کې غرق وم چې د تورې نجلۍ پوست لاس مې پر سر ولګېد او ویې ویل ته څنګه داسې شوی یې ته خو پخوا له دې ډېر غږېدې خبرې دې کولې موږ چې ستاسې کره درغلي وو څومره ډېرې کیسې دې راته کولې هغه د ستورو کیسې څومره خوږې وې نه مې هېرېږي ناڅاپه مې ورته ویل چې هېڅکله هم
وی ویل هو بیخي نه، ځکه ما به هم کله کله ستوري لیدل چې منډه به یې کوله، خو نه پوهېدم چې ولې، خو اوس پوهېږم چې هغه نیک خلک دي چې د دې دنیا څخه ځي. نو ته څه وایې؟ زه نیک انسان یم؟ ما ورته ویل هو ولې؟ دا نو څنګه پوښتنه ده؟ هغې راته ویل خو زه همدا وایم چې ته مخکې ډېر ښه هلک وې، اوس نه یې. ورته مې وخندل او ځان ته مې هم حیران شوم، ځکه دا لومړی ځل و چې د لویانو غوندې په جرأت مې خبرې کولې. ژمنې وویل راځئ یو ګیم وکړو. بشیر ژر ځواب ورکړ زما یو شته، خو هغه مې د عادي په بکس کې دی. تورې نجلۍ بشیر ته وکتل، ویل نه هوښیاره، هغسې ګیم نه، لکه ذهني پوښتنې او داسې نور. لا یې خبره نه وه خلاصه کړې چې د دروازې کلپ شو. ماما او زامن یې راغلل. ما د تورې نجلۍ هدف واخیست، ورته مې وویل چې زما زده دي. بشیر ته مې مخ ورواړه، ورته مې وویل چې بله لار هغی بیا کنځلې کوي، ځئ د بابا کوټې ته به لاړ شو، چکه به وکړو. هغه هم ژر راپورته شو. تورې نجلۍ سوکه ماته ویل چې داسې ښه بله لا خو هم دی. ورته ومې خندل ای ګوره د هغه پلار دی چې له مخې څه ونه وایې. وی ویل سم وایم، په دوی هم ولاکه بیخي ګران وي. د مامۍ خبرو ته دې پام وو؟ ویلې یو ورځ هم نه ده، دا که هره ورځ دغسې وي نو والله که یوه ذره هم ورباندې ګران وي. تور نجلۍ خپله پیاله له چایو راډکه کړه او څلور واړه د بابا کوټې ته لاړو. نه پوهېږم دغو شیبو د خوشحالۍ او نیکمرغۍ احساس څنګه بیان کړم، خو دومره ویلی شم چې هغه مې د ژوند تر ټولو خوږې او بهترینې خاطرې دي. خیر کېناستو. ژمنې وویل چې ښه کومه ده چکه؟ ما بیا هم د تورې نجلۍ نظر پوښتل. ومې ویل څوک او څوک یو؟ تورې نجلۍ ژر جواب راکړ زه او ته، ژمنه او بشیر. دا نو د خوشحالۍ اوج و. هغه څوک چې زما د خوبونو شهزادګۍ جوړه شوې وه، هغه څوک چې زه ترې د خپل ژوند برخه نه بلکې خپل ژوند جوړوم، په هر ګام زما لوری کوي او په هره لوبه کې زما خواته وي. نو ته وایې دغو شیبو خوږلت به سړی په کومو الفاظو بیانوي؟ خیر کېناستو. تور نجلۍ زما تر څنګ داسې کېناسته چې زنګون یې زما له زنګانه سره لګېده. بشیر ته مې ویل چې ته یو څادر یا د غاړې دسمال را پیدا کړه. هغه جګ شو، د بسترې په سر یې وکتل. وی ویل ټکری صحیح دی؟ ما ویل هو رایوړه، مقصد لاسونه مو پټ شوي، ګوتې او یا هم بل وړ شی شته؟ جیب ته مې لاس کړ، څه پیدا شو. ومې ویل دا پنځه ګون باید بې وکړو. تور نجلۍ او خور یې نه پوهېږي چې موږ څنګه لوبه کوو، خو د خپل نزاکت او اصولي اموخت لپاره پوښتنه هم نه کوي. دواړه لوري یو بل ته مخامخ کېناستو. ټکری مو په پښو واچاوو. دا چې مقابل لوری زموږ او موږ د هغوی لاسونه صحیح تشخیص نه کړای شو، نو باید لاسونه تر ټکري لاندې سرچپه ونیسو او یو بل ته پنځه ګون په لاس کې ورکړو، لاسونه راوباسو او مقابل لوري ته به ووایي چې له کوم لاسه یې باید ورکړو. که یې پیدا کړ نو نوبت د دوی کېږي، او که نه نو موږ به یا وهو او یا به هم یو بد نوم ورباندې ږدو. لوبه مو پیل کړه، تر اخره یې 2 که 3 ځله رانه پیدا کړه. لوبه پر مقابل لوري د ډیرو عجیبو او غریبو نومونو او خنداګانو سره موږ وګټله. خود به مو ګټله، موږ به مشوره سره کوله، موږ به د یو بل خبرې ته پوره درناوی کوه او موږ به د یو بل سترګو ته دومره وکتل چې د دوی به غږ راپورته شو او جنجال به راسره کاوه. بالاخره همدا شپه وه چې لحظه په لحظه مې ذهن ته سپارلي او شیبه په شیبه یې لکه د تیرې ورځې راته یاده ده. لوبه پای ته ورسېده. تورې نجلۍ ځان کش کړ او شاته ایښي بالښت ته یې تکیه ووهله. ما ځان بغل ته ایښي بسترې ته ورکش کړ. ورته مې وویل چې خوب در راغی؟ شونډې بوڅې کړې، سر یې وښوراوه. نه تا ته څنګه؟ ورته مې وخندل. ومې ویل زه عادت یم، وختي نه ویده کېږم. پوښتنه یې وکړه ته فلمونه ګورې؟ ومې ویل نه ولا تر اوسه مې نه دي کتلي. ښه زه درته د یوه کیسه وکړم؟ ومې ویل هو ووایه.